د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو د دوی ګاونډیان غوسه کړي دي. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یورو ایشیا ټایمز خبرونه وایي د طالبانو حکومت چې نړیوالو لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندلي د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اوبو مدیریت او په دې برخه کې کار ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د واک پر مهال ډیر پام ور واوښت چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د ځینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. یورو ایشیا ټایمز د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي افغانستان باید د خپلو سیندونو اوبه مدیریت کړي، هغه که فراه کې وي، که هلمند کې وي، که فاریاب کې وي او یا کونړ کې وي. د نوموړي په وینا د دوی حکومت خپله پریکړه کړې ده او د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. د یورو ایشیا ټایمز د دې لیکنې په بله برخه کې راغلی هندوستان چې په 2014 کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه اوس چمتو دی چې خپلې تخنیکي تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د مقالې له مخې ایران د افغانستان په غرب کې د بندونو جوړولو څخه ډار کې دي نو ځکه طالبانو سره د اړیکو ښه کېدو هڅې کوي تر څو د دوی یو څه غوښتنې ومني. د خپرونې لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول پاکستان خوابدی کوي او هغه د پاکستان پر ضد د دښمنۍ یو اقدام ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.